د شانګهای په غونډه کې د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې سوله او ثبات د دې سازمان له لومړیتوبونو څخه بولي. په ورته مهال د ایران ولسمشر په دې ناسته کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو باندې ټینګار کړی. بل لور ته د پاکستان لومړی وزیر وایي چې په ټولو په ځانګړې توګه د پوهنې، روغتیا، بشري حقونو په برخه کې باید افغانانو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د افغان ولس ملاتړ وشي. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د نن شپې په بحث کې را سره درانه میلمانه دي. د دفاع وزارت سرمفتش مفتي عبداللطیف حکیمي صاحب، همداشان را سره د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نظیر احمدزی صاحب، او په څو شیبو کې به را سره د سیاسي چارو شنونکي قاضي حسن اخیار صاحب هم یو ځای شي. درنو میلمنو ستړي مه شئ. ډاکټر صاحب د معمول خلاف له تاسو څخه له منځه پیل وکړو. ډاکټر صاحب د شانګهای ناستې جوړېدل، افغانستان د دې سازمان د ناظر غړي په توګه باندې هلته حضور نه درلوده. د اسلامي امارت د واکمنۍ په درشل کې 2 ځله دا ناسته جوړه شوې ده. دواړه ځله اسلامي امارت نه دی بلل شوی. په لومړي کې د اسلامي امارت له شتون پرته په دغه ناسته باندې ورڼا راته واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته قدرمن مفتي صاحب، د ټولو نیوز ټولو درنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. غواړم چې د شانګهای د تړون د تېرې اونۍ د غونډې په هکله لنډ معلومات هم ورکړم اورېدونکو ته. دا غونډه چې په 14 تر 14 د سپتمبر باندې د ازبکستان د سمرقند په ښار کې دایره شوې وه. د شانګهای د غړو هیوادونو ډېره مهمه غونډه وه، خصوصا تیرو 3 کلونو کې د دې غونډې هغه مهمو هیوادونو مشران لکه د چین ولسمشر او د روسیې ولسمشر دوی په لومړي ځل وروسته له 3 کلونو نه په دې غونډه کې ګډون کړی و. او تر څنګ دا غونډه د دې لپاره مهمه وه چې د پخوانیو غړو تر څنګ د ډیالوګ ټیم په نامه باندې یو شمېر نوي هیوادونو ته هم په دې شانګهای تړون کې د ملتیا چانس ورکړل شو چې په هغه کې حتی یو افریقایي هیواد یعنې مصر هم ده، مصر، سعودي عربستان، امارات، قطر، مالدیپ، داسې څو هیوادونه دي چې هغوی د ډیالوګ یا د خبرو اترو د ملګرتیا د ټیم په توګه له شانګهای تړون سره یو ځای شوي دي چې د تړون هغه نړیوالتوب ورو ورو څرګندوي. او بله ځانګړتیا یې دا وه چې د شانګهای د غړو هیوادونو هغه بحث نه یا هغه پرېکړو نه چې کړي دي، داسې ښکاري چې اسیا نوره غواړي چې په نړۍ کې د سیاست، د اقتصاد، د پوهې پرمختګ او ټکنالوژي، د اتصالاتو د دې مخکښ وګرځي، خپله محور جوړ شي. مخکې به د نړۍ په هکله باندې تصامیم غرب لخوا نه نیول کېدل، نو اوس داسې ښکاري چې اسیا به داسې حیثیت پیدا کوي په نږدې کلونو کې چې نور به په چا پسې نه ځي، او حتی کېدای شي چې د اتحادیې اروپایي اتحادیې په شان باندې په نږدې کلونو کې داسې یو قوي ادرس رامنځته شي، د اسیایي هېوادونو یو اتحادیه رامنځته شي. نو اوس راځو د اسلامي امارت د استازو د نه شتون د خبرې په هکله باندې. که څه هم د شانګهای غړي هېوادونه اکثریت د افغانستان اسلامي امارت سره ښې اړیکې لري، حتی ځینو هېوادونو کې استازویانې هم له اسلامي امارت سره دي، خو متاسفانه د غونډې جوړونکو عادلانه پرېکړه نه وکړې. د ګډونوال یا د لیدونکي په ډول باندې باید افغانستان اسلامي امارت استازو ته بلنه ورکړې وای، او د دې لپاره بلنه ورکړې وای چې چین کې اوس د افغانستان په سفارت کې اسلامي امارت استازي دي، مثلا په ماسکو کې په سفارت کې اسلامي امارت استازي دي، په پاکستان په اسلام آباد کې دغه رقم، په ایران کې دغه رقم، دا مهم هیوادونه دي. نو چې خپل هیوادو کې استازولي اسلامي امارت ته سپارل د په دې کنفرانس کې باید حتما اسلامي امارت استازي دعوت کړي وای، خو متاسفانه چې دا کارونه څه کې اسلامي امارت استازي مستقیم هلته وایي. دلیل ستاسو په ران باندې څه کېدلی چې د غرب فشار او که د دغې هیوادونو دوه زړهتوب داسې معلومیږي چې د اسلامي امارت خلاف نړیوال کوم منفي تبلیغات سره روان دي، خصوصا د سیمې د هیوادونو
خلاف د غیر قانوني وسوالو ډلو د شتون هغه اتهام چې په افغانستان باندې ځینې کړۍ د سیمې ځینې کړۍ او نړیوال خصوصا غربي رسنۍ څه لګوي دغه یو تشویش پیدا کړی ده د شانګهای سرمشریزې ته نو په دې سبب باندې ډېر په احتیاط سره هغوی وړاندې ځي او ترڅنګ دلته د امریکا هم تر اوسه پورې غیر مستقیم اغیزې د پوځي شتون یا د اشغال او غیر یو څه ضمني اغیزې سته حتی پوځي اغیزې سته ولې موږ تاسو ولیدل چې دلته بې پیلوټه الوتکو اهداف وایستل چې دوی ورته اهداف ویلې او معلوم نه شول چې اهداف څوک په هر صورت یعنې د امریکا اغیزه هم تر اوسه په منطقه کې شته او درېیم دلیل دا هم کیدای شي چې شانګهای غړي هیوادونه په اقتصادي لحاظ باندې تر اوسه پورې دا پرېکړه نه ده کړې چې افغانستان په هر لحاظ باندې حمایه کړي نو دا تصمیم تر اوسه لا دوی نه دی نیولی بنان ورته وخت ورکړی دی موضوع ته چې ورو ورو به وړاندې ځي کورابت مننه حقیار صاحب همدغې مسله کې پاتې کیږو د شانګهای ناسته جوړه سوله په دې کې د اسلامي امارات استازي نه وو د دوی له شتون پرته هلته په افغانستان باندې بحث کول د افغانستان د استازي پرته دا خپله څومره منطقي ده چې هلته ته د یو چا په باره کې خبرې کوي خو هغه نه وي در سره بسم الله الرحمن الرحیم محمدي صاحب اسمد شانګهای چې د کوم هدف دپاره جوړ شوی و داسې ښکاري چې اوس د هغه موخې ته ژمن نه دی شانګهای په 1996 کې په حقیقت کې د ناټو د سازمان په ضد جوړ شو هماغه چې ورسه د ناټو او ورسه د په ضد جوړ شوي وو شانګهای هم د امریکا د هیژموني هغې دپاره پراختیا غوښتونکي حفظ په ضد باندې راپورته شو هماغه وخت کې د شانګهای غړو هیوادونو دا حس کړې وه چې امریکا په دې سیمه کې شوم اهداف تعقیبوي د هماغه اهدافو په ضد باندې دوی دا سازمان جوړ کړ وروسته چې په افغانستان کې د امریکایانو پوځي حضور و نو په هغه وخت کې هم دوی د افغانستان د امریکا د عینکو نه کتل او ډېر اهمیت یې ځکه نه ورکوه ورته چې په افغانستان کې امریکایان او امریکایان هغه کسانو چې د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو سره هم په ارمان کې هم په مقاصدو کې هم په اغراضو کې او هم په ټکر کې وو د هر اړخه ورسره په ټکر کې وو اوس چې په افغانستان کې داسې یو نظام راغی چې امریکا پکې نشته د امریکا پوځي حضور نشته د امریکا سیاسي حضور نشته او فساد پکې نشته ظلم ناروا پکې نشته چور پکې نشته او اوسني حاکمیت داسې کوم کار هم نه دی کړی چې د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو پر ضد وي او افغانستان آماده هم ده او ترڅنګ یې ګورئ د افغانستان اهمیت د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو دپاره حیاتي ده د افغانستان د وجود نه پرته شانګهای خپل اهداف ترسره کولی نه شي ځکه افغانستان په داسې جغرافیه کې پروت ده چې د شانګهای غړي هیوادونه ترې ګیر چاپیره دي پاکستان یې په شرق کې چین یې په شرق کې ایران یې په غرب کې دغسې هندوستان سره دی چې د افغانستان ګاونډی هیواد نه ده خو عنعنوي ګاونډی ده که دا منځني اسیا ته ځي نو د افغانستان جغرافیه به عبور کوي د دې نه به تېرېږي او که د منځني اسیا هیوادونه دي که روس ده که د دې سازمان نور غړي هیوادونه که ازبکستان ده که قرغیزستان ده که قزاقستان ده که تاجکستان ده دا ټول چې د جنوبي اسیا سره د شرقي اسیا سره اړیکې نیسي د افغانستان د شرق سره نو دوی مجبور دي چې د افغانستان جغرافیه به طی کوي د افغانستان د حضور نه پرته د دوی دغه اهدافو ته رسېدل ناممکنه ده نو بناء د افغانستان حضور په دې جغرافیه کې اړین و او په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې افغانستان د دوی محسن ګڼل کېږي محسن په دې معنی چې افغانانو د زرګون اروا په قربانۍ سره په دې ځای کې هغه خمار مړ کړ چې د ویرنې سازمان د شانګهای سازمان جوړ شوی و هغوی افغانستان کې ماتې وخوړه او د افغانستان نه ووتم که د افغانانو قرباني نه وه
نو د شک پرته امریکایانو به دغه سیمه کې د دوی حضور به دوامداره و، د دوی استخباراتي او د دوی لپاره هم خطر و د دغه هیوادونو مرکزي اسیا دپاره. ګوري امریکا چې افغانستان ته راغلې وه، د امریکا د راتګ اساسي هدف دغه جغرافیې ته د افغانستان نه و. د افغانستان تر څنګ چې د افغانستان د دوی د اهداف هغه 5% هدف ټاکه، نور هغه د اتیا یا تر دې زیات 15 چین، روس او ایران و. چین په دې سیمه کې د اقتصادي قدرت په توګه راپورته کېد. اجازه راکړه روس د افغانانو جهاد د برکته په څو ټوټې وشنګ شوی و، په داسې وخت کې چې خپل زخمونه یې څټل. نو تر څنګ ایران په اتومي قوت بدنګېده، مذهبي او اتومي قوت. پاکستان په اتومي قوت بدنګ شوی و. او د منځنۍ اسیا هېوادونه د روسانو د ستوني نه تازه راوتي وو. نو د دوی خام مواد، د دوی تجارتي مارکیټونو ته د پخو موادو رسول، دا ټول د امریکا اهداف و. امریکا دغه شی غوښته په دې سیمه کې. نو دا امریکایانو د دې مخه ونیوه، افغانانو د امریکا مخه ونیوه. په دې ځای ته امریکایان راغلل، خو د افغانانو د قربانۍ په نتیجه کې روسان چې د امریکایانو اساسي هدف دا و چې د دې ځای کې به پوځي دایمي اډې جوړوي، د استخباراتي سپوږمکۍ په اساس به د غونډو جغرافیه تر وروس پورې څاري، تر اوکراین پورې به څاري. د دې عذاب نه روسان څنګه شو؟ نو دوی به د افغانانو سره احسان کړی وی او دغه حق د افغانانو دوی ته ورکړی وی. مننه ژوندي اوسئ. مفتي صاحب، همدغه موضوع کې پاتې کېږو. د شانګهای په ناسته کې د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې سوله او ثبات د دغه سازمان له لومړیتوبونو څخه ګڼي. په داسې صورت کې چې اسلامي امارت هلته څوک نه و، دغه موضوع څومره مهمه ده، څومره د حل وړ ده؟ د یو چا چې مثلا ته په هغې باره کې خبرې کوي هغه نه راغواړي، څومره منطقي ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو مېلمنو ته احترامات. منطقي او معقوله په هیڅ لحاظ څوک نشي بللی کاملا. البته دا یوازې د شانګهای غونډه نه وه چې امارت ته د ګډون پکښې ورنه کړل سوی، بلنه ورته رسمي ورنه کړل سوه. تر دې نه مخه د OIC کنفرانس و، په هغه کې مې امارت محروم شوی و. زه به یوه خبره د مېلمنو په اجازه وکړم، د سازمانونو غړی هیواد وي، داسې نه وي چې واکمنان یې غړي. دلته چې هر څوک واکمن وي پر کابل باندې، هغه د هغه سازمان اتومات غړی د خپل غړیتوب یې لري. نو دې ځای خو نه افغانستان مستعفي سوی و او نه ایستل سوی و او نه به چاته دا حق وي چې څوک له دا اوس که څه دی خو دایمي ثابت غړی نه و، خو ناظر غړی و. بل ناظر غړیتوب خو د حق و. او بل خبره دا ده چې له 96 څخه چې 1996 څخه دا سازمان شانګهای سازمان جوړ سوی دی، تر اوسه پورې دا نورو ډېرو هېوادونو دا مسیر طی کوي، ځان یې دایمي غړی کړي. هندوستان او پاکستان و، ایران یې ول ایران اوس نوی غړیتوب ترلاسه کوي. ناظران لا هم پاتې دي. نور افغانستان هم په دې مورد کې دغه تېرو کلونو کې پڅ چلېدلی و، خپل هدف کې لاس نو. یعنې که دوی داسې وي چې وایي چې دوی د خپل شرایط پوره کړي، بیا به نو غړیتوب ترلاسه کړي. نو دغه خو تېر د کابل ادارې هم نه و پوره کړي، ګواکې نو یې نه و پوره کړي، خو دا مسیر یې طی کړی نه و، ځان یې ثابت غړی نه و په منلی. ناظر خو و، هغه ناظر خو نظام و، هغه ناظر خو اشخاص نه دي. د نظام په توګه باید و دوی ته د ګډون بلنه ورکړل سوی، حق ورکول سوی وای، کامل حق ورکول سوی وای. بیا نو که په افغانستان کې کومه خبره کېدلی نو به منطقي وه، څوک به موجود و چې هغه یې واوري. چې اوس څوک نشته، یعنې لوری موجود و په بحث کې چې هغه یې واوري او هغه یا دفاع وکړي یا یې ورسره ومني، یا که کوم شی که کومه اعلامیه لاسلیک کېږي په هغه کې دوی ورسره اوکې وکړي. چې څوک نشته نو بې منل په چا باندې بیا څه ډول منطقي وي؟ که څه زه یوه خبره وکړم، باید ازبکستان خپل سالم کوشش کړی و، فکر کوم د هغوی خبرې چې وي چې موږ ته دا میرزیایوف دا خبرې واورېدلې، شوکت میرزیایوف دا خبرې معقولې وي، بلې خبرې معقولې وي. او هغه څو ځله دا ټینګار کړی و چې افغانستان د هېرولو وړ نه ده، افغانستان د تعامل وړ ده، دلته باید پانګونه وشي. خو دا ټول په هغه صورت کې کېدلو چې دا ډېر بهترین فرصت و چې دا نور هېوادونو هم د افغانستان و دغه حق ته چې دا فقط د نظارت حق و، دغه حق ته دوی قایل سوي وای، نو بیا پر مخ باندې نورو موضوعاتو کې هم پرمختګ کېدلی سوای. بله مفتي صاحب څه فکر کوئ ولې نشول قایل د همدغه حق ته چې تاسو وایئ د ناظر حق ولې نشول قایل دغه هېوادونه؟ اشاره ورته وکړه، ملاحظات ټوله نړۍ لري، ګاونډیان هم لري، شانګهای سازمان هم لري،
حتی د اسلامي کنفرانس سازمان هم لري. نو هغه ملاحظات او ځینې شرایط ځینې خو د مداخلې تر کچې پورې وي د چا په کورنۍ چارو کې مداخله وشي دا داسې وکړه لکه پراخ بنسټ حکومت جوړ کړه اقوامو قبایل در ګډ کړي نو چا ور ګډ کړي دي چا جوړ کړی دغه چا چې په خپل هغه شرایط نه وي پوره کړي مثلا ایران دغه غږ وکړی و بله و د ایران ولسمشر د ایران دا کوم حکومت ده دا تک حزبي نه ده دا حکومت یا تک عقیدوي نه ده چې کله پر افغانستان باندې داسې این ګناهی است که در شهر شما نیز شود دا داسې ګناهی په هغو ټولو ښارونو کې کېږي او که داسې وي دلته د اقوامو قبایلو د نورو په دغه معنا وي چې دلته چاته حق ورکول شوی وي دلته هغه شرایط د حکومت لپاره چې وي چې هغه د څو ارکان دي د حکومت چې هغه شرایط د حکومت د پوره کېدو د مشروعیت لپاره هغه که امارت نه پر ځای کړي خو بیا به سړی امارت باندې غږ وکړي چې دا پر ځای کړي او که موږ په دې باندې دا ولس د امارت سره قانع وي او امارت یو سالم داسې نظام وي او د دیالوګ خبره هم په مخ کې وي او تل وایي چې خبرې پر میز باندې سره حل کولی شو یعنې په تضاد کې خو امارت چا سره ځان نه دی واقع کړی نو د دې خواته هم اړتیا نه وه چې پر امارت باندې دا ډول غږونه وکړي په هغه صورت کې چې امارت د ګډون یا د ناظریتوب حق هم نه دی ورکړی. میرزایوف ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د دې سازمان لومړیتوب دی. کوم سوله ثبات د دوی موخه ده په دې خبرو کې؟ سوله ثبات خو په عموم کې موږ تاسې دا ته وایو چې بل څوک له هغه ځایه څخه ونه ګواښل شي. دا پخوا چې به دوی ویل چې له دې ځایه څخه تروریزم صادریږي او یا دلته داسې څه ګواښونه وي چې هغه د نړۍ د اندېښنو وړ شي نو هغه خو تر هغه ځایه پورې چې په کوم هیواد کې حل کېدلی شي یا حل کول ضروري وي امارت یې حل کولو ته ژمنتیا ښولې ده او حل کړي دي. نور که داخلي دی څه مسایل یادوي چې په داخلي جنجالونه یا څه مسایل یا افواهات یا ځینې ځای کې ناامنۍ وړې هغه په داسې کچه باندې نشي کېدلی چې هغه د دنیا دپاره د شرایطو پوره کېدلو سبب یا عدم سبب وګرځېږي. په هر هېواد کې وړې پیښې کېږي نو که داسې د دنیا په سطحه باندې مسایل وي یا دنیا ته د دنیا اصولو د ژمنتیا مسایل وي موږ په فکر باندې هغه تر ډېره بریده پورې امارت په نظر کې نیولي. مننه ډاکټر صاحب همدغه مسله کې پاتې کېږو. د ایران ولسمشر ویلي چې په افغانستان کې د ټول ګډون او پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. دا هغه کلمه ده چې په دا یو کال کې ډېر تکراریږي. دوی څه ډول حکومت غواړي پر افغانستان کې؟ متاسفانه د ایران حکومت د څو وروستیو میاشتو را په دې خوا خپله پخوانی مثبت دریځ چې و هغه یې بدل کړی ده. له دې معلومیږي چې د ایران د اتومي یا د هستوي سلاګانو په سر کوم معامله امریکا او اروپا سره روان ده په هغه کې د امریکایانو لخوا کوم یو څه شین چراغ لیدلی دی یو څه ګټې پکې دي بنا نه د امریکا هغه غږ ته هغه کوي لبیک ویلی د هغو لا سپیکر ګرځېدلی ده. لکه مفتي صاحب محترم چې وویلې د ایران دغه جمهوری اسلامي نظام تقریبا 2-3 کاله شول یعنې 58 کالو کې دویم هغه سوي د انقلاب کامیاب شوی ده. د 53 کالو کې دوی داسې مثال نه لري چې دوی له خپل اهل تشیع نه پرته کوم بل مذهب پیرو ته په کابینې کې ځای ورکړي او داسې مثال نه لري چې له خپل ګوند او فکر نه پرته د کوم بل فکر پیروانو ته د سیاسي مبارزې یا د مطبوعاتي ازادیو یا د بیان د ازادیو حق ورکړي. نو دوی چې موږ ته دا نصیحت کوي د غوښتنه کوي دا ډېر بې منطقه ده او بیخي ښه نه ورسره ښکاري. او بل خبر دا ده که دوی دا خبره له اخلاص او له واقعیتونو پر بنسټ باندې وایي بیا به یو څه فکر ورباندې شوی و. د دوی هدف له پراخ بنسټه نه د هغه ګوندونو د غړو شمولیت په حکومت کې چې هغوی د 20 کاله د اشغال تر سوري لاندې څه ترلاسه کېدل د افغانستان په حق کې د افغانستان د ولس په حق کې او د افغانستان د خاورې په حق کې د افغانستان د مادي او معنوي شتمنیو هستیو په حق کې هغوی تیریانې وکړلې. په فساد کې په دنیا کې دوی مشهور ول په بې اتفاقي کې په دنیا کې د دوی لاسه پلویانو یې چیغې ویلې په بې کفایتي کې په دنیا کې مشهور ول او په آخر کې مو لیدل چې ټولو یو څل د وطن څومره یې لاس کې جیدل لاس یې کاته کول د وطن یې چور کړل ویې تښتول. دوی دغو خلکو ګډون غواړي
چې هغه خلک کوي نو دوی پراخ بنسټ ورته وایي او که هغوی نه وي نو بیا نور افغانان دوی په دې نامه باندې چې د افغانستان په واکمنۍ کې یا د افغانستان په حکومت کې د ګډون حقدار دي نور افغانان دوی نه په قانع کېږي چې نور افغانان کوي نو بیا صحیح ده او که نور افغانان کوي صحیح نه ده او که تنها ده دوی خلک چې دوی یادوي دا صحیح یعنی دوی فرمایشات لري بل د تیرو سیاسي ګوندونو کې چې دلته په واک کې شریکان ول خو موږ تاسو ته معلوم دي چې څو ګونده مستقیما ایران جوړ کړي وو څو ته یې مستقیما پیسې ورکولې نو څو نه مستقیما سیاسي حمایت کوو په نړیوالو محافلو کې خو د همغو خلکو په حمایت باندې نن ورځ دا غږونه پورته کوي خو واقعیت هغه دا ده د مسئلې چې د افغانستان ولس تنها اسلامي امارت غړي نه یا د طالبانو د تحریک هغه رسمي غړي نه له هغو نه پرته تقریبا قاطع اکثریت ملت کېدای شي حتی 95% ملت د هغو خلاف او هغوی نور نه زغمي نه غواړي او نه د هغو په خاطر باندې غږ اوچتوي د افغانستان خلک که څه غواړي هغه جدا مسایل دي په هغه کې به اسلامي امارت هم وړاندیزونه لري هم به ګیلې لري هم به خفګانونه لري هم به غوښتنې لري خو دا تر دې حد نه دي چې بیا د اسلامي امارت مقابل کې د دغه رقم غوښتنو حمایت وکړي یا د پردیو د دغه رقم مداخلو حمایت وکړي یا پردیو ته د دغه رقم مداخلو حق ورکړي ملت بیا په دې مسئلې کې د اسلامي امارت تر څنګ ولاړ ده او حق د خاورې او د دې ولس په خپلو بچیانو باندې همدغه هم ده چې د افغانستان د دایمي جوړښت لپاره دلته د سولې او ثبات د دایمي ټینګښت لپاره او د یو رښتینې پرمختګ لپاره باید بنسټونه جوړ شي هغه خلک چې دلته امتحان ورکړی د 20 کاله یا 20 کال نه مخکې هغوی کابل کې د واکمنۍ پر مهال کوم تاریخ چې له هغو نه پاتې ده په هېڅ صورت سره هغوی ته هیله نشي کېدلی چې هغوی بیا د افغانستان په خیر باندې کوم قدم واخلي او بیا هغه څېرې چې بیخي دومره منفورې دي چې که تاسو فیسبوکونه وګورئ چې د دوی د هر عکس تر لاندې په زرهاو سپکاوی ورته کېږي د افغانستان د خلکو لخوا نه او هغه خلک بیا راځي دلته بیرته غواړي چې واک کې ګډون وکړي نو دا بیخي د زغملو وړ نه ده او دا یې د عام چې ایرانیان یې کوي ډېر بې منطقه ادعا ده مننه کورابت حقیار صاحب همدغه مسله کې ځینو هیوادونو مختلفو مسایلو ته اشاره کړې ده د هغې جملې څخه زه د ازبکستان د ولسمشر یو خبره رااخلمه میرزایوف د بندیزونو د لګولو او د افغانستان د سرپرست حکومت د انزوا سیاست په افغانستان کې دننه د افراط پالنې د زیاتېدو لامل بولي موافق یاست یقیني د افغانستان انزوا د افغانستان تجرید د افغانستان سره د رابطې قطع کېده او دا طبیعي خبره ده چې افغانستان یوازې پاتې کېږي چې افغانستان یوازې پاتې شو د نړۍ پام د هغه جریاناتو چې دوی د ځان دښمنان ګڼي د هغې پام ورته راوړي نو کوم وخت چې د غونډه نړۍ یا د نړۍ 50 تر ډېر هېوادونه د هغه جریاناتو چې دوی تورستان ګڼي دوی 50 هېوادونه مخه نشي د مثال په توګه درته وایم نو آیا د افغانستان د اوسني حاکمیت نه چې نه باید تر اوسه پورې د خاپور په وضعیت کې ده او په دغه وضعیت کې څوک نه پرېږدي د امریکا د خوا نه د ناټو د خوا نه د نړۍ د خوا نه د تعذیراتو سره مخ ده د ډاډو فشارونو پرې راځي تهدیدونو سره مواجه ده رابطې ورسره قطع دي څوک په رسمیت نه پېژني اقتصادي ستونزې څوک ورسره نه اوري بانکي تعاملات ورباندې بند دي پیسې امریکایانو کنګل کړي دي اروپایانو کنګل کړي دي نو د دې نه په کوم امکاناتو دا توقع شي چې د دوی په ضد باندې وجنګېږي دا خبره سمه ده چې د افغانستان سره موقعیت دا نه د افغانستان په ګټه ده نه د نړۍ په ګټه باندې ده مخکې هم دا تجربې شوې وي په 1995 تر هغې راوروسته تر 2001 پورې دا ناکامې تجربې تکرار شوې په افغانستان باندې د هر ډول فشار راغی تعذیرات پرې راغله د ګواښونو سره مخ شو توغندي ورباندې وورېده کروز ورباندې وورېده خو نتیجه څه شوه نتیجه دا شوه چې د سپتمبر پیښه ترسره شو ښه کنه افغانستان د امریکایانو د ناټو کوربه و
د 14,000 په شاوخوا کې د امریکا د ناټو اساکر په دومره شمېر کې د دوی قراردادیان په دې ځای کې مړه شو، تر دې ډېر ټپیان شو. همدارنګه 3,000 میلیارده ډالر امریکایانو مصرف کړه، ناټو هم دومره مصرف په دې هېواد کې وکړه او بالاخره ناټو هم او امریکایان هم ټیټ سر ووتل. افغانستان هم د تاریخ په موزیم بدل شو. د دې کې فاسد حکومت، مفسد حکومت، داړماران حکومت راغی، دیموکراسي پکې وشرمېده. د هېڅ ډول فاجعه او جنایت نه و چې په افغانستان کې تجربه نه شو. د بمونو مور پکې وکارول شو، نتیجه څه شو؟ او بالاخره اوس هم په افغانستان کې هماغه امارت د هماغه طالبان چې دوی ورته وجنګېده یوه لنډه دمه لرو، بیا درته راګرځم. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. مهرباني اختیار صاحب. نو اوس هغه خو د تاریخ پاڼه وتېره شوه. هدف مې دا و چې په انزوا سره، په تجرید سره، په ګواښونو سره د افغانستان ستونزه نه هوارېږي. د افغانستان ستونزه په تفاهم، په راشه درشه، په ډیانګو کې، په ګفتمان باندې هوارېږي. او د بده مرغه چې د شانګهای په ناسته کې افغانانو دا زمینه برابره نه شوه. کم تر کمه د ناظر په توګه که دعوت شوی هم خپله خبره خو به یې کړې وی. دا متاسفانه د شانګهای د غړو هیوادونو یو غیر منصفانه قضاوت د افغانانو په حق کې و. یو ټکي ته مو پام وي چې د دې قطعنامې، د دې سازمان په قطعنامه کې پر کړنو کې څو ټکو ته اشاره شوې ده. په دې ځای کې د افغانستان د اوسني حاکمیت نه غوښتنه شوې ده چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. معنا دا چې دوی د اوسني حکومت پراخ بنسټه نه ګڼي. په دې پر کړنو کې د افغانستان د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د تروریزم پر ضد باید مبارزې ته نور ودې ورکړي، توجه ورته وکړي. معنا دا چې د اوس په دې قانون دي چې په افغانستان کې د تروریزم مراکز شته دي. په دې پروګرام کې غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې د مخدره توکو د کوکنارو مخه ونیول شي. معنا دا چې د اوس په دې باوري دي چې په افغانستان کې کوکنار هم شته د تیر حکومت په څیر د افغانستان نه هر کال 15,000 ټنه تریاک تولیدېږي. زه د دې دعویو په اړه باندې په صحت او سقم خبر نه کوم، خو د امارت د چارواکو پام راوړم دې خبره ته چې خصوصا د بهرني چارو د وزارت چې ګوري دا ستاسو وظیفه ده چې نړۍ ته قناعت ورکوي. باید قناعت هم ورکړی وی. د چین سره روابط ښه دي، د روسانو سره روابط ښه دي، د پاکستان سره خو ګرد ظاهرا روابط ښه دي، خو پاکستان خو داسې هېواد ده چې همیش د شا د خوا نه د یو نازوانو دښمن په څېر باندې وار کوي، خو ظاهرا د دوستۍ سر خوځوي. د ایران سره تقریبا روابط ښه دي، د ازبکستان سره تقریبا روابط ښه دي. دا هغه هېوادونه دي چې د شانګهای د اصلي محوري غړي دي. نو دوی تر اوسه پورې د بهرني چارو وزارت زما ورباندې نیوکه ده، تر اوسه پورې دوی دا ونه شو کولی چې کم تر کمه دوی ته قناعت ورکړی وی. د برازیل او کاناډا او ارجنټاین خو څنګه دا خو زموږ تاسو ګاونډي هېوادونه دي، دوی سره زموږ ډیپلوماتیکې اړیکې دي. کم تر کمه دوی ته خو باید دا قناعت ورکړی وی که نه. یو بل ټکي ته اشاره کوم، ګورئ تاسو مې وړاندې ایران ته یا چا ته اشاره وکړه. دا څه چې د غونډه کې ویل شوي دي دا د یو هېواد نظر نه ده، دا قطعنامه د تقریبا د غړو هېوادونو په شریکه په سر جوړه کړې ده. نو په دې هر موضوع کې په دې قطعنامې هر بند د غړو هېوادونو ته منسوبېږي. د منلو وړ ده ورته غونډو ته منسوبېږي، ځکه د غونډو څخه امضا شوې ده، غونډه مننه ده. نه دا چې دا د یو هېواد نظر نه ده، دا د شانګهای د غړو هېوادونو ګډ نظر ده. کورابت مننه. مفتي صاحب د شانګهای سازمان کې چې 14 هېوادونو دا ځل ګډون کړی و، یو جالب و چې د ټولو غوښتنې یو شانته نه وې، مختلفې غوښتنې. مثلا روسانو منځنۍ اسیا د امنیت مسله یادوله، بل طرف ټول شموله حکومت یادوه. یعنی د دوی نظر هم د افغانستان په اړه باندې ویشلی و. د دې ویشلتیا دلیل څه دی؟ یعنی هر څوک دلته خپلې ګټې پسې ګرځي، هر څوک له خپله هغه څه څخه خبره کوي چې دی ځینې اندېښنه لري. کېدای شي دې به اندېښنې بېلې وي. افغانستان خو د اندېښنو کور تېر سوی دی، جنجالونه پکښې ډېر اوږده وو،
ټول د 4.5 لسیزې تقریبا رسیږي چې د غمیزې سره یو په بل تداخل سره وخو. په دې کې ځینې هیوادونه به یوه ټکي څخه اندېښنه لري، ځینې له بله ټکي څخه، خو ځینې بیا خپلې په قصدي ډول باندې شیان رامخته کوي، له هغو څخه خلکو ته حقیقت ګواکې ور جوړوي. لکه دا د شانګهای د غونډې په درشل کې شروع لا نه و، په دغه وخت کې تاسې اورېدل چې پر افغانستان باندې نوي تورونه ولګېدل چې دا ځینو خلکو ته پناه ورکړې د ځینو ګاونډیانو لخوا لږ پاکستان د اظهار مسعود اظهر دغسې خبرې راپورته چې هغه هېڅ قسم نه معقولیت لري، نه کېدای شي څوک ورسره ومني، خو خیر وي حربه د استعمال شوه. همداراز نور داسې ټکان وسو په سرحداتو، بریدونه وسول مقبلو د پکتیا کې، همداراز تر دې له مخه کېدای شي زه وایم دا وړاندې چې وګورو کېدای شي دغه څه هم د دغه دپاره و چې دلته زموږ شتون یا وجود کمرنګه کړي او یا افغانستان ته دغه حق ورنه کړل شي. ځینې به کېدای شي موافق هم په دغه هېوادونو کې دوی چې اشاره ورته وکړله چې د امارت پکښې ښه اثر رسوخ هم په هغو کې لري، یا اوس نمایندګۍ هم په لاس کې دي قسما، قسم نمایندګي د سرپرست غوندې دي، خو بیا هم کار کوي، تعامل روان ده. دو کې به کېدای شي ځینې د خپلو اقتصادي موخو ته د رسېدو دپاره دا ښه ګڼي چې له امارت سره مثبت تعامل وي او د شانګهای غړیتوب همداراز دا نور غړیتوبونه ټول ورته وسپارل شي. دا به د ځینو داسې زما باور دی چې د ځینو داسې ده، خو زه به یوه خبره واضح کړم، یو زموږ له اړخه څخه د اسلامي امارت له اړخه څخه کار کول دي، یو دنیا له خوا څخه منل دي. هغه په دنیا باندې منل و، په مرکو ورباندې قبلول او له هغو سره د تعامل عملي کول، دا په یو اړخ نه کېږي، دوه اړخیزه وي. باید امارت خپل کوشش کړی د مراددار بهرني چارو وزارت منډې تلې په دا یو کال کې موږ وینو چې کړي دي، همداراز د دوی ته دروازې هر وخت خلاصې پرېښې دي او وفدونه یې تللي دي او په هغه ځای کې دا نمایندګي چې دي دغه نمایندګي خو دغه کار کوي چې هغوی ته ورځ په ورځ باندې او د هرې ورځې مسایل ورسره شریکېږي، ورپام کوي، او همداراز د امارت عکس العمل ورته ښیي، او د امارت عکس العمل د 100% کې زموږ خو دا باور ده چې د ټولو په ګټه ده او د ټولو دپاره د یو سوله ییز پیغام پکښې نغښتی ده، څه مشکل پکښې هم نه وي. نو دوی چې کوم ملاحظات لري نو هر یو له خپله درکه څخه د خپله فهمه څخه هغه څه باندې تمرکز کوي چې ده ته مهم دي. بله مفتي صاحب، د روسیې او د هغوی د نږدې هیوادونو امنیتي ستونزو څخه دوی همیش یادونه کوي، څومره دغه اندېښنه پر ځای باندې ده؟ د افغانستان څخه دوی وایي دلته زموږ لپاره ګواښونه دي، دلته داعش ته اشاره کوي، نورو ورته مسلو ته اشاره کوي. پر ځای خو موږ تاسې خو دلته د خبر یو په دا وضعیت باندې د افغانستان په دا اوس حالت چې دلته څنګه کور دننه یو څه دلته سره باندې بیا موږ په دولت کې په د چوکاټ کې یو راته معلومیږي او حساسیتونه د سیمو دا هم دومره راته معلومیږي، دلته امنیتي حالت هم راته معلومیږي چې څومره امارت ورباندې حاکم ده. پر د حاکمیت باندې خو دې خو باندې سوال نسته، یقیني خبره ده چې په یو کال کې امارت هغه ځای ته ځان رسولی چې کېدای شي په لسیزو یو څوک مزل وکړي بیا به دومره حاکمیت پیدا نه کړي، په دا وضعیت باندې حاکم ده. یو نیمو جزوي پېښ ته آماده شول چې هغه د سیمې په سطحه نه ده، هغه د هېواد په سطحه باندې وي. خو ځینې مسایل داسې وي چې دوی د سم درک کوشش نه وي کړی، یا له یو قوي ادرسه څخه یو چا ته وویل شي چې دلته یو داسې بده پېښه کېدای شي رامنځته شي یا ستی په خلاف باندې کوم داسې کار وشي یا د بین المللي امنیت لپاره، هغه لکه دا موږ ته اشاره ورته وکوله له قوي ادرسه څخه چې که څه هم پروپاګند وي هغې بیا زموږ د حقیقت سره هم نه ده برابر نه، بلکې موږ تر حقیقت ډېر فوق ده. پروپاګند هم کله کله له یو قوي ادرسونو څخه کېږي او یعنی پروپاګند دلته تاثیر کړی دی، په عمدي ډول باندې کېږي او تاثیر یې کړی دی او په دې کې شک نشته. کورابت مننه. ډاکټر صاحب، د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف څرګندونې زه درته راخلم، موږ باید په ګډه کار وکړو او په ټولو برخو په ځانګړې توګه د ښوونې، روغتیا او بشري حقونو په برخه کې د افغانانو وضعیت د ښه کېدو لپاره له ټولو نوښتونو ملاتړ وکړو. پاکستان مخلص دی په دې مسله کې؟ واقعیتونه ته خو چې ګورو د پاکستان مشران سیاسي چوکاټونو کې یو څه وایي او بیا استخباراتي علاقات افغانستان کې داسې برنامې عملي کوي چې د هغو په اساس باندې په نړۍ کې بیرته د افغانستان هر څومره چې دلته هویت یو څه ښه کېږي نړیوالو اصولو سره برابرېږي بیا دوی ته خیر شي.
دوه مخی سیاست کوي د مثال په ډول باندې د اسلامي امارت خبرې اترې د شاوخوا 2 میاشتې مخکې په قطر کې تقریبا نږدې وي له امریکا سره چې د بانکي مسایلو ازادي چې وه دا حل سي بالاخره دا مشکل حل سي. ناڅاپه دلته قصه د ظواهري رامنځته سوله او د ظواهري قصه چې دلته په کابل کې امریکایانو هدف وویسته هغوی اعلان وکړ د پاکستاني مجامعو نه دا خبره تقریبا مطبوعات نه دا خبره تایید شوله چې ظواهري په کابل کې وویستل سو وژل سو. په دې خبرې باندې هغه خبرې له امریکا سره توافقات چې نږدې سوي هغه خبرې واخیستل تخریب یې کړلې. دلته چې د شانګهای د کانفرانس وخت راورسېدل دې نه 2-3 ورځې مخکې د مسعود اظهر خبره رامنځته کړله چې د جیش محمد مشر په افغانستان کې و هغه موږ ته راوسپاري چې اسلامي امارت په کلکه رده کړله. تر څنګ د پاکستاني رسنیو نه هلته خو دوی آزاد مطبوعات ورته وایي داسې خبرې مې راوځي چې په افغانستان کې تر 100 زیات د مختلفو هیوادونو ضد وسلوال ډلې دلته شتون لري او دا اتهام لګي چې اسلامي امارت دغو هغه کوي دغو حمایت کوي. نو دغه مسایل چې پاکستاني سرچینو نه هغه اتهامات په اسلامي امارت باندې واردېږي کومه ښه فرصت یا ښه فضا چې نړیوالو سره د روابط په ارتباط باندې جوړه سوي هغه خرابوي دوی. داس بیا مشران وایي چې موږ په صحت کې او په اقتصاد کې او په بشري مرستو کې افغانستان سره مرسته وکړو. دی څه لري چې موږ سره مرسته وکړي. تېرې هفتې کې ټوله کلیپونه واورېدل چې دی اوس له ډاره چاته د اشنایي سلام علیک نشي کوی. صدر اعظم یې نه ویلې وایي زه چاته زنګ وایم ډارېږم چې هغه سره خلک وایي ډارېږي وایي بس اوس پاکستان بیا قرض غواړي. یو څوک چې دغه رقم یو وضعیت کړي هغه به موږ ته څه شي راکړي. خو واقعیت د خبرې دا ده چې پاکستان باید لکه څنګه چې د اسلامي ورورولۍ پر بنسټ باندې موږ سره د یو ښه همسایه‌توب او د ورورولۍ او د اخوت ادعا لري په عمل کې هغه ثابت کړي. که پاکستان دغه شانګهای په غونډه کې قاطع او جدي دا غوښتنه کړې چې اسلامي امارات استازي راسي خامخا 2-3 مملکتونو نور هم د دې خبرې حمایت کوو او د غونډې کې به د اسلامي امارات استازي ګډون کوو. خو متاسفانه چې د پاکستان له خوا نه اصلا دغه موضوع ته هېڅ اشاره ونه سوله نه څه وړاندیز وکړو. بیا هم درته راځم. حقیار صاحب یوه بله مسله چې ډېره مهمه ده د شانګهای سازمان غونډې ورته ناستو کې که چیرې اسلامي امارت استازي هلته شتون ونه لري نړۍ څنګه توقع لري چې بیا د ستونزې ورسره حل سي؟ د چا سره به خبرې کېږي په داسې ځایو کې؟ مخکې هم دې ټکي ته اشاره وکړه چې افغانستان د شانګهای هیوادونو شارک ده ستون فقرات ده. د شانګهای د غړو هیوادونو ترمنځ د هره سیاسي مرابطه اقتصادي مرابطه امنیتي مرابطه دا به د افغانستان نه تېرېږي. د افغانستان د حضور نه پرته هېڅ هم نه کېږي. خو د بده مرغه د افغانستان سره دوګونه سیاسي برخورد شو. افغانانو ته دعوت ورنه کړ شو. سره د چې د افغانستان موضوعګانې پکې مطرح شوې تر یو حده پورې د افغانانو غږ هم راپورته شو. خو څنګه چې په کار وه هغسې ونه شوه. یو کوم دغه چې څوک په خپله موجود نه وي په پرېکړو کې نه وي طبیعي خبره ده چې هغه پرېکړه تطبیقېږي نه. نړیوال د امریکایانو کړ چې د افغانستان 3.5 میلیارده ډالر به موږ سویس ته ورکوو او نه ګروپ یو هیئت ورته وټاکه چې دا هیئت به دا به دغه کوي دا به تطبیقوي. خو افغان حکومت اعلان وکړ چې دا به چېرته تطبیقوي. د افغانستان جغرافیه خو موږ سره ده، خاوره خو موږ سره ده. موږ په تصمیم کې نه یو، موږ په مشوره کې نه یو. جاده شتمني زمونږ، پیسې د موږ او لګوي ته مصرفوي ته د ما په خاوره کې پیسې د ما دي، جغرافیه ما سره ده. چېرته رانه ده د خپله پرېکړې چېرې رانه تطبیقوی شي؟ افغانستان خو ما سره ده. اوس د امریکا نه وایي که نه د امارت د حضور نه پرته دوی په افغانستان کې پروژه موږ کوی شي، بانک ته موږ شي، د مثال په توګه پاسپورټ چاپ کې افغانستان ته واردوی شي. مثال په توګه د افغانستان برېښنا چې د افغانستان حکومت ورسره نه وي د دوی پورونه ورکوي شي، څه ورکوی شي؟ دغه جغرافیه دوی سره ده. نو په دې ځای کې چې د افغانانو حضور نه وي بیا د پرېکړو په مننه باندې هم منظم نه دي. انتظام ورته نه لري. انتظام هغه وخت وي چې په مشورو کې سړی شریک وي. نو
یوه خبره وړاندې تاسو د پاکستان نقش ته اشاره وکړه. ګورئ په همدې ناسته کې چې پاکستان د افغانانو په ضد باندې د تمساح اوښکې توی کړې، د هند صدراعظم ورته په ښکاره ویل چې تاسو که رښتیا هم د افغانانو سره مرسته کوئ، د افغانانو په درد دردمن یاستئ، نو کم تر کم هغه مرسته چې موږ افغانانو سره کوو هغې ته خو اجازه ورکړئ چې د پاکستان نه تېرې شي. تاسو کم تر کم هغه بشري مرستو اجازه نه ورکوئ چې د پاکستان د خاورې نه تېر شي، او د موږ د هر ډول مرستو مخه نیولې ده، او تاسو د افغانانو سره څنګه د خواخوږۍ دعوه کوئ. واقعیت دا ده چې دا خواخوږي نشته. د څومره چې د دوی وس رسېږي افغانان د کندې باسي. وړاندې ډاکټر صاحب دې ټکو ته اشاره وکړه، د اوس وخت د ایمن ظواهري او د مسعود اظهر خبره ته دا د پاکستان نوی کارونه اجازه راکړه. د جهاد د امریکایانو سره د طالبان د مبارزې په وخت کې چې کوم به امریکایانو دوی ته کوم شین چراغ وښوده، یا به که امریکایي چارواکي را روانو یا به پیسې په کار شو، نو د طالبانو په نوم به یو څو ګوندو د سوي امریکایانو ته وسپارل. بیا هم درته راځم مفتي صاحب، یوه مسله چې په دې ځای کې یو وړاندیز وشو په دې غونډه کې چې د ترمز په سرحدي ښار کې د لیږد رالېږد او د تدارکاتو د شته مرکز په څېر له عصري بیخ بنسټونو نه په ګټه اخیستنې د افغانستان د بشري ملاتړ لپاره په ګډه صندوق جوړ شي. دغه مسله څومره زموږ لپاره مهمه ده؟ دلته د یو بشري مرستو د صندوق ایجاد او افغانستان څخه ګټنه د سازمان د غونډې یوه لاسته راوړنه یې بللی شو؟ دوی خبره ډېره ښه واضح کړه. که حقیقت ته وګورو دا صندوق په ظاهر به کېدای شي ځینې خلک ورته خوشحاله شي او شین چراغ به وبولي یا به د مرستو یو مرکز وبولي، خو دا به داسې وي لکه د سویس و دولت یا یو بانک ته د افغانستان زیرمه ورکول. بیا په دا معنا ده، ځکه افغانستان پکښې رغول سوی نه ده، افغانستان د حاکم دولت پکښې دخیل نه ده، هغوی نظارت هم بیا نشي کولی ځکه چې خو نشته پرېکړه کې نشته، او بې له هغه د دوی د بې له خوښې دا ځای جوړېږي، دا مرکز جوړېږي. کیدای شي وي د افغان دولت بیا ومني، کیدای شي بیا ګټور وي، خو تر هغه له مخکې که افغانستان منلي نه وي بیا خو به بې ګټې هم وي، او بیا به داسې شی وي لکه څنګه چې د چا خلاف باندې کار کوي. بیا موږ څه له دې څخه مطمئن څه ډول دا دلته څه کېږي، څه شي پکښې کېږي، د افغانستان خلاف څه جوړېږي. او بله دوی خبره وکړه، ډېر ښې خبرې ته اشاره وکوله چې راځئ نور تر ابده دا باید تیر سو، چې باید پلانې دولت داسې راسره وکړي، پلانې داسې راسره وکړي. نه د دنیا هېوادونه په نصیحت له موږ سره نور ښه کوي، نه د خدای دپاره کوي، نه تر اوسه پورې چا څه راسره کړي چې دي هغه نه د خدای دپاره وو، او نه تر زموږ ستاسې نصیحتو د بغارو نارو ګیلو تاثیر کړی ده. هېڅ قسم تاثیر یعنې هر څوک د خپل ګټ پر اساس هغوی چې خپل کار کړی ده هغوی د خپلو ګټو دپاره کار کړی ده. موږ راځئ د خپلو ګټو دپاره کار وکړو. موږ یوازې افغانان، او هغه یوازې په چیش باندې کېږي؟ د ځان او د نظام په قوت باندې. دغه افغانستان خپله پر پښو باندې ودرو، د خپل دغه نظام چې بدیل نه لري دغه قوي کړو، که ملاحظات وي هغه په خپله ورسره شریک کړو. حل لارو ته بیا درته راځم. ډاکټر صاحب جمع بندي به وکړو. د حل لاره څه ده؟ اوسني وضعیت کې موږ باید څه وکړو چې نړۍ ته هم قناعت ورکړو؟ په کور دننه ځینې هغه څه ستونزې چې مفتي صاحب اشاره ورته وکړه هغه هم حل کړلی سو تر څو پورې له نړۍ سره راشه درشه ولرو؟ یعنې حل لاره مو څه ده؟ حل لاره مو دا ده چې خپله ځان جوړ کړو، ځان په دې معنا باندې چې موږ یو مملکت یو په نړۍ کې، او هر مملکت باید یو دولت ولري. دغه دولت باید ځان ته کړنلاره د عملونه ولري. دغه کړنلارې ته اساسي قانون وایي. زر تر زر اساسي قانون جوړ کړه. اساسي قانون عینا د قرآن کریم، احادیث پیغمبر علیه السلام او د صحابه سیرت نه راټول سوي مسایل د دولتداري په مربوط، یعنې د دولتداري مربوط چې کوم احکام په قرآن، په احادیثو، د صحابه په سیرت او په اجماع د علماو د امت کې دي، دغه اصولو ته اساسي قانون وایي. دغه اساسي قانون باید موږ جوړ کړو. دغه په رڼا کې دولت خپل مکلفیتونه څه دي د ولس په وړاندې، او ولس د ولس څه مسؤلیتونه لري د دولت او د وطن په وړاندې، دا واضح روښانه سي. ټول هغه مسایلو ته په هغه کې د ملت حق ده په امارت باندې،
هغه ورته ورکړي او په کوم مسایلو کې چې د اختلاف نظر موجود هغه د شریعت په رڼا کې د قناعت لارې نه شریک سي له ملت سره. مثلا دغه د مکتبو مسله ده، دې کې یو ورې فرهنګي مشکل راځي، یو ورې دیني راځي، یو ورې اقتصادي راځي، یو ورې د نصاب راځي. د امارت مشران خپله یو د بل نظریات په دې کې د لاملونه چې بیاني یو بل خپل سره دي. نو بنان په متفق شکل د شریعت په رڼا کې او د شریعت تطبیق احکام مقابل کې هیڅ افغان خصوصا د افغانستان هغه مخلص بچیان چې شاوخوا 99% اکثریت د افغانستان ولس سره د شریعت منلو ته خوشحاله ده او د خپل مکلفیت او فرضیت بولو، خو اسلامي امارت دا خلکو توازی کی او خلکو قناعت په حاصل کی چې دغه لاره چې موږ تاسو پیژو د افغانستان په خیر ده. مننه. حقیار صاحب هم دغه د حل لاره څه ده چې مفتي صاحب ته وخت پاتې سي؟ حکومت باید مختصر تر شو اوسنی حکومت باید ځینې کورني وظیفې ترسره کړي او ځینې د بیلګې په توګه کورني وظیفه که وغواړو که ونه غواړو دا یو واقعیت ده چې ونس د امارت نه خفه ده. امارت هر څنګه کې ونس باید سره اشتي شي. ځینې ستونزې شته دي، هغه توقع چې یو کال مخکې یا هغه واټن چې یو کال مخکې و هغه ډېر زیات شوی ده. یو کال مخکې 95% افغانان د امارت تر شا وو. متاسفانه نن ډېر خفه دي، وجوهات یې ښکاره دي. که ونس ته باید کار پیدا شي، په حکومت کې شریک کړل شي، وظیفې ورکړل شي، ورته د بیا رغونې کارونه باید شروع شي، پروژې شروع شي، ورته هره ورځ زرګونه ځوانان بهر ته وځي. د دې علامه د یوه پوښتنه وشي په کومو امکاناتو نړۍ مو پیسې کنګل کړي دي، روابط یې راسره قطع کړي دي، په کومو امکاناتو باندې دا کارونه وشي؟ هیڅ وخت به د هېواد د بهرنیو په تمه کې نه وي. که موږ د بهرنیو پیسو او د دوی مرستې په تمه اوسېږو، تېر حکومت سره وړاندې مشارکت 3,000 میلیارده ډالر په افغانستان کې مصرف شو، خو پردۍ پیسې وي. پردۍ پیسې هېواد نشي جوړوی. خپلې پیسې کورنۍ عاید کم دي وي، په ځای د مصرف شي، شفاف دي وي، په ځای د مصرف شي. موږ د اوسنی حکومت زه خبرېږم د تېرو د غني د حکومت په نسبت د اوسني حکومت عواید تقریبا تر 50 چنده ډېر دي، ځکه چې شفافیت ده. اوس د حکومت سره د درد پیدا شي چې پیسې څنګه راغونډې شي، دغه پیسې باید نور شفاف مصرف شي، د بیا رغونې په اساسي پروژو باندې مصرف شي. ځینې کارونه شوي دي خو دا کفایت نه کوي. ځینې داسې دي چې ځینې کارونه حکومت داسې کړي چې قصدن د ونه سره ملاتړ مسافه پیدا کړي دي. د ښوونځي بندېدو مهمه خبره ده. ښوونځي ورته د افغانانو اړتیا ده، د دین امر ده، د شریعت امر ده، د عقل منطق امر خو دا بند شوي دي. افغانان پرې نړۍ پرې خفه ده. او په بهرني سیاست کې حکومت د بهرني چارو وزارت باید اساسي ګامونه پورته کړي، قوي مشاورین پیدا کړي، قوي سیاست تدوین کړي، قوي مشاورینو ته وظیفه ورکړي چې نړۍ سره دوی ته انابي وکړي، د هغوی اذهان روښانه کړي. په وزارت خارجه کې باید ډېر قوي کسان وګماري. په خامه سیاستونو باندې موږ د کیسنجر او د چا مقابله نشو کوی. کور آباد. مفتي صاحب جمع بندي له تاسو څخه اورو، څه باید وسي؟ هیله کوم مخکې موږ فکر کوم اشاره ورته وکوله، دا ښوونځیو موضوع خو دومره ډېره ویل کېږي چې نور هره ورځ همدا هره ورځ ویل کېږي او هر څوک یې وایي او دا هر یو چې موږ ویلو هغه وایي حل سي. نو امارت هم د جواب نه وایي چې اوس په هغه باندې څه چاته قناعت ورکړي. خو ما یو مسابق تلویزیون سره ما شخصي نظر ده، امارت به یا دغه کار کوي یا به بدیل ورکوي. بدیل چې مال مدارس دي بیا جوړې کړي. نو که دا مکتب ته عقیده نه لري، دا ښوونځیو ته، دا لیسو ته، نو بیا دې مدارس جوړې کړي. یعنې مدرسه ماول اصلاح د مدرسه عصري که مکتب ځینې جوړ سو، مکتب اصلاح که مدرسه ځینې جوړه سو، څه نږدې. خو حل لاره ورکړه، اوبو ته لاره ورکړه چې سوچ کنې نورې خو بیا اوبه تر سر اخلي، ډېرېږي. حل لاره اړینه ده او امارت به انشاءالله تعالی هیله شته دا موضوع به حل کړي. زه وایم د ستونزو درک، نړیوالې ستونزې درک کول، لکه دې چې اشاره ورته وکوله، حساسیتونه درک کول او هغه په متخصصه طبقه باندې کېږي. ښه خبره ده د افغان متخصصه ډله په هر ارګان کې په کار واچولی شي. ستونزې موږ درک کړو چې دي نړیوال مسایل څه دي. داخلي ستونزې حل کول او درک کول، د ځان او نظام د قوت لپاره کار کول، دولت او د ولس ترمنځ متقابل احترام. یو کال مخ واقعا دا ولس داسې و چې په زړه و په عینه باندې دا نظام غوښتی و. یو خبره ده چې کله هر نظام زړېږي دا ولس بیا څه فاصله پیدا کوي، مشکلات هم زیاتېږي. نو د نوي خو جلا وایي هر نوی شی وایي خوندور جدید لذیذ.
څه مسایل شته څه داسې مسایل هم راغلو چې هغه بلا دلیله سړی نشي درک کولی چې مسله څه شی ده حل کېږي ولې نه د هغو دپاره یو څه ښه تعقل څخه کار اخیستل او همداراز مثبت تعامل له خپل هېوادوالو سره او د ولس جایزې غوښتنې په پام کې نیول مننه په عزت اوسئ درنو میلمنو له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه کوم درنو لیدونکو له تاسو هم مننه د نن شپې تودې خبرې مو په همدې ځای پای ته ورسېدې تر بیا د خدای په امان